شوې ښه ګراونډونه ورته جوړ کړو. دا بچي په کارخانو کې د پاټلو د پاسه بیا پاوډر نشکي. لا هر قسم ټیلنټ موجود ده دلته چې کم دي صرف سہولت کم ده دوی ته 18-20 سال ما په د ګراوند کې وکړو دامره سپورټ موږ هیڅ هم نه کړای لکه جی پی وکړو ګراوند جوړ شي او ګراوند نه پاس یو اکیډمي جوړ شي ځکه چې اول شهنشاه چې قومي ټیم ته وتلی دا اکیډمي کې دلته گیم نه کړی او الله تعالی په خپل یو صلاحیت ورکړی او په دا ټورنمنټو په هغه باندې دغه خو په هغه ورکړو او دا مخکې لاړو. پر ظلمی پختو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی مونږ یو د خیبر ظلمی پختو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی. سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنئ. عزتمندو کتونکو نن په ضلع خیبر کې موجود یم په تاتره ګراوند کې. عزتمندو کتونکو په دې خاوره کې چې کم ټیلنټ دی په دې خاوره کې چې کم شعور دی نو هغه د تاریخ پاڼې نشي هیرولی ځکه چې دې خاورې وخت په وخت باندې د ادب زولی لا یو ستر نمونه ورکړي دي. که موږ په ادب نظر واچو نو خاطر افریدی او حمزه شینواري د تاریخ په پاڼو کې ځلنده ستوري دي. عزتمندو کتونکو که دغه شان موږ په بهادرۍ باندې نظر واچو د ضلع خیبر نو عجب خان افریدی یو ځلنده نوم په نظر راځي. دغه شانتي عزتمندو کتونکو د لوبو په میدانونو کې که موږ نظر واچو په انټرنیشنل سطح باندې نو شاهد افریدي شاهنشاه افریدي داسې نومونه دې خاورې د قوم نمایندګۍ دپاره د ملک نمایندګۍ دپاره ورکړي دي. عزتمندو کتونکو نن هم د جی پی په خصوصي تعاون باندې ټورنمنټ را جوړ کړی شوی دی چې په هغې کې 50 ټیمه حصه اخلي. عزتمندو کتونکو په دې پروګرام کې به موږ ښیي چې د ضلع خیبر په دې خړو غرونو کې څومره ټیلنټ موجود دی څومره شعور موجود دی خو لږ پالش کول غواړي او لږ سکرین ته راوستل غواړي. موږ به دا پروګرام ریکارډ کوو د موږ سره اوسئ عزتمندو کتونکو یو وړه شانتي دمه کوو او د دمې نه پس بیا راځو. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. د خیبر په خشکو غرونو کې لوی شوي یو مونږ د خیبر په خشکو غرونو کې لوی شوي یو مونږ پتنګان یو د غیرت په شمع سوي یو مونږ د وطن مټي یو وطن ښاغلی یوسف جان صاحب هم موږ سره موجود دی. یوسف جان صاحب زه به دا ووایم چې په دې قبایلي ضلعو کې ډېر ټیلنټ موجود دی خو که فیسیلیټي ته وګورو نو د فیسیلیټي دغه حال دی. څه غوښتنې کې او د دې خلکو په حوالې سره ستاسو څه کمنټس دي؟ ډېره مهرباني شکریه. چونکې موږ د لوبې په میدان کې ولاړ یو نو دا خبره د دې ګراوند سره یا د نن ورځې مناسبت سره لږ شانتې دې تړون راوستل غواړم چې ګراوندونه او بیا ګوره دا قدرتي خدای پاک یو ګراوند جوړ کړی دی په دې کې څه جوړول دي یو څو ګملې کې کېښودې خوند به یې راشي غیر چاپېره یو څو بوټي وکړه خوند به یې راشي یو څو چیرز کې خوند به یې راشي دا هم خلک نه کوي. ستاسو د پروګرام په توسط حکومت پاکستان ته او د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خاص کوم چې کوم بچې پښتون یادېږي نو په ژوند یې حق شته. شوې ښه ګراونډونه ورته جوړ کړو. دا بچي په کارخانو کې د پاټلو د پاسه بیا پاوډر نشکي نو تا ورته ګراوند بند کړو. ګراوند څه په ګراوند څه دي یار دا خو د کلي یو لسته ځوانان هم ځان ته اوار کړي خو ګوره په دغه ګراوند چې د چم بچې کله لوبې کوي نو بیا به سګرټ ته نه پام کېږي. نو زه ما ته دا هم سازش ښکاري
چې په ضلع خیبر کې چرته ځي او چرته یو میدان ګوټي وي نو نه چې حکومت نه جوړ کړي ریاست پای کې څه کردار کړي پولیټیکلی زمانه خلاړه خو ماته اوس هم تیارې ډېرې ښکاري ګراوند ورته جوړ کړي چې دغه بچي په ډېرو ته سم نشي ټیک ده دا اوس وګوره 47 ټیمونه په خولې یادېږي یار 47 ټیمونه ولوبېدل که دا چې ته په بل ملک کې وې که نه دا په دومره غټ ایونټ دغه ځای ګرځېدلو چې هر ټي وي چینل به هم دغه پروګرامونه چلو خو خبره چونکې د پښتون د ترقۍ ده او دغه د سوکالۍ ده یا دغه د سپورټس ده نو هر اړخ ته خاموشي ده نو ته د مومندو نه د مات ګوډ مایک سره رامنډه کې زه خو هسې د در پرس پیدا یم زه هم رامنډه کړم ځکه چې دا ستا او زمونږ بچي دي د خپل مایک کې دومره توان را پیدا کړه چې د دې بچي یو ښکلي تصویر جوړ کړي دنیا ته وښیي چې دی د کلاشونکوف نه نفرت کوي او د گیم سره او د سپورټ سره محبت کوي ډېره مننه عزتمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خاوره کې ډېر ټیلنټ موجود دی او دا ټورنمنټ چې کوم شروع شوی دی په دې کې هغه ټیلنټ د راښکاره کولو دپاره یو هڅه شوې ده یو زه به دا وایم یو سټرګل شوی دی دا ټورنمنټ چې دلته کم ارګنایزر دی هغه موږ سره موجود دی د هغه نه به پوښتنې کوو چې څومره وخت وشو چې دا ټورنمنټ شروع شوی دی او دې کې څومره کلاړیانو حصه واخیستل په دغه ټورنمنټ کې خو وخت په وخت کال په کال باندې تقریبا فرق راځي مخکې به موږ په کې تقریبا 10 یا 15 ټیمونه وو اوس پکې تقریبا 1500 ته رسیدلی دي او په دغه کې نو دغه ټیمونه چې په دغه کې ضرب ورکړي نو کلاړیان دغه سوونو ته رسیږي نو ډېر غټ تعداد کې خلک په شرکت کوي بلکې د پېښور نه د موږ د باړې نه د جام نه د شینوارو نه د لرې لرې مومندو نه د لرې لرې علاقو نه خلک راځي او موږ په تاتاره کې لوبېږي دلته په دې خړو غرونو کې دومره خلکو جذبه ده د دومره خلکو مینه ده چې د لرې لرې ځای نه خلک راغلي دي دا ګاډي ودرولي دي په دې خړو خاورو کې موجود دي په دې باندې ته مختصر نه واچوي نو مونږ خو د حکومت نه ډېر ګیله من یو ځکه چې دا 18-20 سال ما په دغه ګراوند کې وکړو دامره سپورټ مونږ د هیچ هم نه یې کړی لکه جے پي وکړو او مونږ د جے پي ډېر مشکور یو چې ډېر ښه تعاون یې مونږ سره وکړو او د حکومت نه مونږ دا ګیله و چې مونږ له دا یو ګراوند دغه تماشای صرف ځکه وایم چې په پاکستان کې په قذافي سټیډیم کې شته نو په ټول پاکستان کې موږ نه اول نمبر ټورنمنټ نه کیږي موږ د حکومت نه ډېر ګیله من یو ټی نشته دلته سہولیات نشته کلاړیانو ته د دغه په حواله سره د حکومت نه څه غوښتنې کې زه حکومت نه دا کوم لکه دلته کې جمرود نه چې کوم ټیمونه راځي باړې نه کوم ټیمونه راځي دا دومره پریشانه وو چې دو خپل خرچه به ورته نه ملاوي دا اوس چې کومه جی پی موږ سره کوم مدد وکړو په دا نه غته تاسو ته مخامخ دی د فائنل کې به 1 لک روپۍ ورکو او رن اپ لا 50000 روپۍ ورکو دا موږ له چاره کړی وي دا جی پی طرفه موږ ډیره شکریا ادا کوو حکومت کا دا سه موږ سره هیلپ کړی د ټیمونو والا مو خوشاله دی او ټول کلاړیان مې مخکې دی او په دغه ټورنمنت کې تقریبا 1000 نه پورته کلاړیان ایسا خلی لګیا دي کې درخواست ورته دا کړم چې یو ګراوند جوړ شي او ګراوند نه پاس یو اکیډمي جوړ شي ځکه چې اول شهنشاه چې قومي ټیم ته وتلې دا اکیډمي کې دلته گیم نه کړي او الله تعالی په خپل یو صلاحیت ورکړی او په دا ټورنمنټو په هغه باندې دغه خو په هغه ورکړو دا مخکې لاړو کینې ته تاسو کوي چې تا دلته اکیډمي لوبالي نه لوبالي دا سه نور چې کوم هغه پلیران دي په دا ټورنمنټ کې دا دغه وجنه د خلک کې هغه پیدا شو چې موږ ټورنمنټ نه قضا کړي سالانه ټورنمنټ واریو کلاړي خپل مدد سره بس پریکټس یو هغه کې نه اکیډمي شته او نه شته حکومت له موږ دا کو چې یو ګراوند جوړ شي یو ګراوند سره اکیډمي بس دبل هیڅ هغه نشته دلته د دې خړو غرونو یو شازلمې موږ سره بل موجود دی داغه نه هم پوښتنه کوو داغه نه هم غوښتنه کوو چې د دې کم چې ټورنمنټ شروع دی کوم لوبې چې شروع دي د دې په حواله سره څه کمنټس ورکوي څه تاثرات او موږ حکومت نه دا غواړو چې مثال دلته ټرند ډیر زیات دی دلته الکان ډیر زیات تکړه دا شاهین افریدي او ایران افریدي دا وختي خبره وکړه چې دا کډمنو نه وتل دا خپل دې ټیلنټ نه وتل خپل ټیلنټ پکې نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې یاره مثال حکومت دلته لګاو توجه ورکړي نو ان شاء الله دلته ټیلنټ ډیر زیات دی خو پلیران به ورکړي پاکستان ټیم لا څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ دلته په دې تاتاره ګراوند کې موجود دي او دلته چې کم کلاړین دي هغه هم د موږ سره موجود دي د دوی نه کمنټس اخلو د دوی نه تاثرات اخلو زه ما نام فواد خان دو او زه کرکټ کوم ریګولر زه پېښور یونیورسيټي سټوډنټ هم یم او سره په ټیم کې یم نو ما انډر 19 ډیسټریکټ انډر خیبر نه کړه دی
او زه تاسو له دا تاثرات دلته در کوم چې ماشاءالله دلته زمونږ قبایل چې کوم هر یو سیمه دو دا نه چې صرف خیبر دی مطلب هر یو فاټا کې هر یو ضلع کې لکه ماشاءالله هر قسم ټیلنټ موجود دی دلته چې کم دی صرف سہولت کم ده دوی ته دلته لکه څنګه د کرکټ ګراوند دی داسې د فوټبال دی هر یو پلیئر هر یو د پاره هغه دی زینه هغه درومي په هاستلو کې پاتې کیږي شپې سبا کوي هغه ته نور سہولت نه وي هغه یلته پېښور کې نور د نور زینو کې هغه وخت روي هغه لوبي پریکټس کوي او خپل چې کم د قبایل سیمه ده د دوی نامه روحانه کړی ده صرف دانه چې په پاکستان باندې آل اول انټرنیشنل باندې اخکړه د نامه پروجان باندې ساتل ده لکه څنګه شاهنشاه افریدي دی او عثمان شینواری دی ریاض افریدي دی دغه سه نسیم شادي د دیر نه لوبه کوي دغه سه نور ډېر پلیئران دي چې هغه مطلب انټرنیشنل پلیئران هم پاتې شوي دي هم دغه رقم لکه څنګه دلته داخل غرونه تاسو تخکاری هغه هم دغه رقم دیزونه کې دوی پاتې شوي دي هم دیزو کې هغه پریکټس کوي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. دلته موږ سره د دې ځای ام پی ای چې کومه دی شفیق شیر افریدي صاحب موږ سره موجود دی موږ وکتل چې دغه ګلالي ماشومان چې کوم دي دوی کې ډېر ټیلنټ موجود دی خو په داسې یو شاړه باندې لوبه کوي په داسې یو شاړه باندې هغه خپل ټیلنټ چې کومه دی هغه ښکاره کوي یعنې دې خاورې ډېر ستر نومونه ورکړي دي د دې دپاره ستاسو څه هلې ځلې روانې دي که نه دي د دې په حوالې سره ته مختصر خبره که وکړئ نو یو جهان مننه وي. ټولو نه اول چیز که څنګه تاسو ته پته چې فار د فرست ټایم په 72 کالونو کې په 2 کاله کې اوسه پرې زمونږ الحمدلله تاسو ته که وګورئ په نیشنل لیول او په انټرنیشنل لیول باندې زمونږ کلاډیان د پاکستان نامه روشن کړې ده الحمدلله او زه په فخر کوم. نو که تاسو وګورئ پهله ځل دی په 2 کاله کې تاسو یقین ومنئ ما چې کوم د سپیشل دلته مخامخ چې کوم د سټیډیم دغه زما د سیمې خلکو لپاره انشاءالله اپروف کړی دی او انشاءالله تعالی په هغه باندې پټوارخانه او سره هغه نه به انشاءالله فیزیبیلیټي ریپورټ به انشاءالله په د هفته 10 ورځې کې به هغه شي او انشاءالله 10 ورځې بعد به څنګه بنیاد مونږ ږدو یې خیره او وجه ده که تاسو وګورئ زمونږ فخر پې کوو که شهید افریدی وګورئ زمونږ د سیمې نه دی که عثمان شینواری وګورئ که اوسره چې کوم د شهنشاه افریدی ریاض افریدی دی نو الحمدلله مونږ فخر پې کوو او بل جی اصل کې خبره ده چې زمونږ نن سبا که تاسو وګورئ مونږ په سیمه کې د انټي اکټیویټیز هم ډېر زیات شوي دي نو هغه دپاره زمونږ دپاره دا یو صرف دا یو سولوشن دی چې مونږ د خپلو بچو دپاره خپل مستقبل دپاره داسې یو ګراونډونه جوړ کړو داسې سټیډیم جوړ کړو داسې پلیټفارم ورته جوړ کړو چې الحمدلله چې هغه د انټي اکټیویټیز نه په سایډ دی. مندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته ځایي کوم ولس دی د هغوی سره هم موږ خبرې اترې وکړلې دلته چې کوم لوبغاړي دي د هغوی سره هم موږ خبرې اترې وکړلې جی پی چا چې دا کم ګالا چې کومه ده دا سپانسر کړې ده د هغوی هم یو نماینده موږ سره موجود دی یو مشر موږ سره موجود دی هغوی به خپلو مینوالو ته خپل تعارف وکړي او د دې د پروګرام د اهمیت په حوالې سره به موږ ته یو مختصره خبره وکړي. شکریه ادا کوم ستاسو چې ما ته موقع راکړه او نن چې کوم دا ایونټ دی نو دا زه ډېر غوره ځکه ګڼم چې زموږ د یوت چې دی موږ غواړو چې دا کې مثبت اکټیویټیز شروع شي ګیمونه کوي او د کم چې کم منشیاتو دلته لعنت راغلی دی چې دوی نه په ډډه شي او دوی نه په څنډه شي او دا ښه د ملک په ترقي او د علاقې په ترقي کې دوی خپل رول ادا کړي ځکه چې یو ښه صحت لپاره ورزش او ګیمونه ضروري نو دغه شان دی چې ښه صحت وي نو هغه بیا ښه تعلیم حاصلولی شي معاشره کې مخکې تللی شي. د جی پی مین مقصد دی چې دوی کومو علاقو کې کار کوي نو هغو علاقو کې مونږ دوی غواړو چې یاره دلته مونږ دغو خلکو مدد وکړو چې مونږ باندې کمې ریسپانسیبلیټي دی معاشرې کم کارپوریټ سوشل هغه دی زمونږ هغه مونږ پوره کو ریسپانسیبلیټي دي او مونږ داسې په ډېرو اکټیویټیز کې چې هغه کې گیمز هم دي دا کې غریبو خلکو پروګرامونه دي یا سکولونو کې دغه شان مونږ پروګرام دی او انشاءالله دغو ټولو کې به جی پی خپل حصه اچوي و مونږ غواړو چې د علاقه ګل و ګلزاره شي. ټول جهان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی. خاوره کې خو ټیلنټ ډېر موجود دی انتهایی ټیلنټ موجود دی ځکه چې دې خاورې ډېر ستر نومونه ورکړي دي خو زه به بیا یو ځل د افسوس اظهار په دغې وکړم خپله بدقسمتي به دغه وګڼم دې سیمې ته د دې سیمې شازلمو ته هغه فیسیلیټي نه دي ورکړی شوي ګراوند کې دغه لوبغاړي خپلې لوبې کوي او راټول شوي دي. عزتمندو کتونکو هغه وایي یوه هڅه چې موږ وکړله د بل پروګرامه پورې ما ته به څومره راکړه اجازت دلوي الله په امان.